بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی خو تاسو ټولو ناستو ملګرو ته ډیر سلام او ډیره مننه چې راغلی. عزیز صاحب له تا ډیره مننه، له سهار صاحب نه ډیره مننه، له ادیب صاحب نه ډیره مننه، د نورو ملګرو نه ټولو نه ډیره زیاته مننه کوم چې تشریف هم راوړ. په دریز وینا نن سبا یو اړتیا ده، اوس له ډېره پخوا اړتیا، خو اوس نو بیخي جدي ده. د ارسطو په حواله مې یوه خبره لوستې وی چې کله زه غواړم یوه دقیقه خبرې وکړم نو 1 ساعت مطالعه ورته کوم. نو نږدې 15 دقیقې چې زه خبرې کوم، خدای وکړه چې زما خبرې زما تر مطالعې ډېرې نه شي، ځکه هغه بیا بېخونده کېږي او کوم رنګ چې پکې دی یا څنګه اړتیا ده هغه هر څه پکې له منځه ځي. موږ پښتو کې یو متل لرو، وایي چې خپله ژبه هم کلا ده هم بلا ده، او دا موږ او تاسو ټولو ته ثابته شوې خبره ده. له دې نه موږ معلومولی شو چې ویناوالي څومره مهمه ده، یا چې موږ کله خبرې کوو دا څومره مهمې دي. که موږ خپلې خبرې درستې وکړې موږ لپاره په ګټه، او که مو نادرستې وکړې او هغه څنګه چې اړتیا وه هغه مو ونه پېژندل او له هغې برعکس خبرې مو وکړې، موږ ته بلا کېږي. وینا زموږ او ستاسې د ټولو انسانانو اړتیا ده، ضرورت دی، او پرته له دې چې موږ او تاسې خبرې ونه کړو یا خبرې وکړو، موږ نه توانیږو چې خپله خبره تر نورو پورې ورسوو، خپل احساس تر نورو پورې ولېږدوو، خپل فکر تر نورو پورې ولېږدوو. ټول خلک غواړي چې خبرې وکړي، مګر ډېر کم خلک دي چې بیا ډېرې ښې خبرې کوي، او بریالي هماغه دي چې ښې خبرې کوي. موږ او تاسې ډېر داسې کسان پېژنو چې هغوی ډېره زیاته پوهه لري، ډېره زیاته پوهه لري. هغوی د هر څه په اړه باندې په خاص ډول که یو مسلک ته راشو، د هغه مسلک په اړه باندې که په هره برخه کې هغه سره غږېږي هغه به تا ته ډېر غني معلوماتو برخمن سړی وي. مګر که ورته وایي چې اوس همدغه خبرې راته وکړه، بیا به دی په دې باندې نه توانېږي چې بالاخره دغه خپله خبره څنګه وکړي. مګر ډېر خلک موږ او تاسې داسې پېژنو چې هغوی د ډېرې پوهې خاوندان نه دي، مګر د وینا کولو ډېر ښه مهارت لري. کله چې دی درته خبرې پیل کړي ته وایي چې هره شیبه یې واورم، تر وروستیو ورسره پاتې شم او تر وروستیو پورې د خبرې زه تعقیب کړم. موږ او تاسې که د خبرو کولو هنر یاد ولرو، هغه کوم مهارتونه چې د خبرو کولو پر مهال باندې اړتیا ورته لیدله کېږي او زموږ او ستاسې په خبرو باندې مثبت یا منفي تاثیر لري، که موږ هغه درک کړو، باوري اوسېږئ که تاسو ته یو کس ناست وي، که تاسې ته 10 کسان ناست وي یا تر دې ډېر ناست وي، نو که تاسې خبرې بس کوئ نو د هغه په زړه کې به ګرځېږي چې خاموشه مه کښېنه، راته خبرې کوه، ته چې هر څه وایې ډېرې خواږه وایې، او یا به یې زړه کې راګرځي چې ستا خبرې دي سندرې او شکرې. نو په تا به ستا خبرې به ستا په مخاطب، تا ته د ناستو خلکو په ذهن ډېرې برابرې لګېږي، ډېر زیات خوند به ورته ورکوي. خبرې کول یا ښه وینا کول دا موږ او تاسې په خلکو کې مطرح کوي، زموږ او ستاسې محبوبیت ډېروي، موږ او تاسو ته شهرت راکولی شي، پر موږ او تاسې باندې نه یوازې دا چې زموږ او ستاسې خپل اعتماد نفس دا بره بیایي، د خلکو باور وړ هم ګرځوي، زموږ او ستاسې د شخصیت یو ډول سینګار کوي، او هر څوک دا غواړي چې باید دې ته ورسېږي، خو هغه وخت رسېدلی شي چې دوی ښې خبرې وکولی شي. د ښو خبرو کولو لپاره یا په دریز د وینا کولو لپاره یا په یو محفل، یو مجلس، یو ځای کې، حتی که تاسې په کاري ځای کې ناست اوسېږئ، هلته ستاسې خبرې څنګه اغیزمنې کېدلی شي یا اغیزناکې کېدلی شي چې ستا په مخاطب باندې تاثیر ولري.
ستا مخاطب له تا سره پاتې شي، بلا خبره ستا خبرې هغه زړه ته کېباسي، تا سره یې ومني. تر ټولو مهمه خبره همدا ده چې هر څوک خبره کوي هغه زړه کې یو څه لري، په فکر کې یو څه لري چې خبرې کوي او غواړي تر نورو پورې ورسوي. که په دغه حالات کې ستا مخاطب ستا خبره واخسته او هغه یې در سره ومنله، ویونکی بریالی شو چې بالاخره د څه غوښتل هغه څه وشول. که دا کار ونه شو، باوري اوسېږئ چې ستاسې دغه د افهام و تفهیم دغه کومه رابطه چې جوړه شوې وه دا ناکامه شوې ده. دې لپاره ممکن هر یو خپل نظر ولري. که زه عزیز صاحب نه پوښتنه وکړم چې په دریځ د وینا کولو لپاره ستا نظر څه دی، یو څوک څنګه ښه وینا کولی شي، یا یو څوک څنګه ښه دریځوال کېدلی شي، دا د خپلې تجربې ممکن ډېر څه ولري چې وایي پټان صاحب همداسې، سهار صاحب همداسې، نور ملګري همدغسې. کېدلی شي هر یو په دې اړه باندې خپل نظر ولري. او همدا دلیل ده چې په وینا کولو باندې، د وینا کولو په هنر باندې په لسګونو کتابونه لیکل شوي، حتی په سلګونو کتابونه لیکل شوي. یو بدبختي زموږ بله دا ده چې موږ د وینا کولو په برخه کې چې کوم کتابونه دي هماغه هم زموږ ډېر راژباړل شوي کتابونه دي، او ژباړونکو بیا دا نه ده درک کړی چې زما سټیج او هغه سټیج چې دا سړی له هغه خپلې تجربې راته لیکي او تر دې ځای را رسولي، خپل یادښتونه را رسولي، خپلې مشاهدې راته لیکلي را رسولي، دا کوم ذره فرق لري که نه لري؟ طبعا د ټولنې وګړي د افکارو له مخې، د هغوی د چاپیریال له مخې، هغوی ته د مساعدو اسانتیاو له مخې هر څه فرق کوي. یوې ټولنې ته بلې ته فرق کوي سره. که ډېر نوي ضمني فرقونه شته دي، مګر زموږ او ستاسې ژباړونکو هغه ټکي هم پکې نه دي راخیستي چې هغه بیخي مهم دي. زه چې کومې خبرې کوم تر ډېره به زما هڅه دی چې زه د خپلې شخصي تجربې له مخې وغږېږم، د خپلې مشاهدې له مخې وغږېږم درته، او د هغې له مخې وغږېږم چې زه یوې غونډې ته تللی یم، ما لیدلي، زه ورسره مخامخ شوی یم، زه د هغې له مخې وغږېږم. موږ که غواړو چې په دریځ باندې ښه وینا وکړو، دې لپاره درې ټکي دي. د فرمولې په ډول باید دا هر یو له ځانه سره وساتي. یو د وینا کولو نه مخکې حالت دی یا شیبې دي، یو د وینا پر مهال شیبې دي، حالت دی، او بل د وینا پای دی. درې واړه ستاسې د خبرو په بریالیتوب کې یا ستاسې د خبرو په کولو کې، په اغیزناکو خبرو کولو کې دا ډېر مهم دی. مخکې له دې چې زه دې ته راشم چې دغه درې واړو برخو کې کوم کوم شیونه راځي، زه لومړی ممکن دا پوښتنه بعضې ته بیا را پیدا شي، اوس نه وایم چې مثلا سره له دې چې ټول ورسره اشنا یو، خو بیا هم که بیا چاته پوښتنه پیدا کېږي چې اوس نه خلاصي. یو دریځ دی، څوک یې سټیج بولي، څوک یې دریځ بولي، خو هماغه ځای دی چې په یوه غونډه کې، په یو مجلس کې، په یوه ناسته کې یو څوک له هغه ادرسه خبرې کوي، نسبتا تر نورو ځایونو یا د ناستې تر نورو ځایه لږ ځانګړی. دا دریځ دی. ویناوال هماغه کس دی چې دریږي، خبرې کوي، او وینا هماغه معلومات، هماغه نظریې، هماغه یادښتونه، هماغه ارقام، د هماغو ارقامو د دې ټولو مجموعه ده، او د دغه ټولو څخه راټولې مطلوبې خبرې دي. ویناوالي دا یو کسبي هنر، د وینا طرز العمل بیا یې هم همدا وایم چې هغه هنر دی چې د دې په مرسته موږ کولی شو په یو مجلس کې، په یوه ناسته کې، په یوه غونډه کې خپل پیغام تر نورو پورې ورسوو. نو په دې هیله چې دغه عمومي ټکي و دا ځواب شوي. راځو دې ته چې له وینا مخکې هغه څه دي چې بالاخره موږ تاسو سره مرسته کوي چې بالاخره موږ کله د وینا کولو جریان ته ورځو او موږ دې بیا یوه ښه وینا وکړو، یوه اغیزناکه وینا دې وکړو، او داسې دې وکړو چې هغه له موږ سره ناست خلک ومني. موږ پکې بریالي شو چې خپل پیغام په درست ډول تر نورو پورې ورسوو. په لومړي سر کې په موضوع پوهېدل او حکیمیت دی.
دا ډیر زیات مهم ده. موږ او تاسې که یو وخت غواړو په یو موضوع باندې خبرې وکړو، ښه دا ده چې موږ لومړی هغه مطالعه کړو، د هغې په اړه باندې که په کتابونو کې څه یي، که په ویډیویي ډول باندې موږ سره څه یي، که په غږیز ډول باندې موږ سره څه یي، او موږ سره بالاخره دا مرسته کوي چې د موضوع په اړه موږ ته معلومات راکړي. موږ باید هغه پیدا کړو او ویې ګورو. حاکمیت هم دا ده چې ته باید په دې باندې وپوهېږې چې زه څه وایم دا څنګه وایم. زموږ ډېر کسان داسې به تاسې لیدلي غونډې ته راوغواړئ، ورته ورکوئ 30 دقیقې ستا ټایم دی او دی نور را شروع وکړي. 1 ساعت به غږېدلی، 40 دقیقې غږېدلی، دی هغه خپلې اصلي موضوع نه خبر نه وي، هغې ته را رسېدلی هم نه وي. دی اصلا دا په موضوع نه حاکمیت د ثابتوي چې دی په موضوع حاکم نه دی. که په موضوع باندې څوک حاکم وي، ورته ووایه د 1 ساعت بحث هم پې باندې کوی شي، 15 دقیقو کې هم درته راټولوي. مګر دی پکې لارورکی په موضوع حاکم نه وي، کله هغه ځای غږوي، کله دا سر غږوي، کله هغه سر غږوي، اصلي موضوع ترې نه پاتې شوي. ښه دا ده چې موږ موضوع په اړه باندې معلومات راټول کړل، هغه دقیق مطالعه کړو، ځان پرې حاکم کړو، بیا ودرېږو خبرې وکړو، نو باوري اوسېږئ چې خبرې به اغېزناکې. بل خپل مخاطب یا آډینس پیژندل دا ډېر زیات مهم دي. ډېر خلک داسې دي چې که کلي کې ورته یو څو دهقانان دې ورته راټول کړي که نه، دی به ورته په هغو ادبیاتو غږېږي چې هغه ناست خلک به اوس حیران وي چې دا څه وایي، همدغه کومه ژبه باندې چې ما سره غږېږي یا یې ژبه ده په همدې راته لګیا دی که کومه بله ژبه کاروي. بل د آډینس پیژندل یو همدا چې ته دغه علمي سویه وپېژنې. دویمه خبره دا چې ته د هغوی رواني حالت سره باید وپوهېږې، ویې پېژنې چې هغوی په کوم رواني حالت کې دي، تا ته غوږ دي، تا سره دي، بل ځای دي، څه وضعیت دی. ممکن یو څوک ناراحته وي، په غونډه کې یو کس دی ناراحته دی، موږ او تاسې ډېر کسان داسې دي چې غږ پې باندې نه کوي. دا هېڅ ستونزه نه ده، ورته وروره که ستونزه لرئ خیر خو دی، یو پوښتنه ترې نه وکړه، یو بل شی ترې وکړه. موږ تر ټولو خبرو هغه انساني همدردي دا هم ډېره مهمه ده. ممکن یو څوک ناروغ وي، ما او تا ته ناست دی، خو ښه دا ده چې ما او تا د دې نه مخکې چې زدران صاحب ملګري په خیر راغلی، ستړي مه شئ. زدران صاحب موږ یو څه بس مخ ته تللی او کوم ځای نه چې یو مغه ځینه به مخ ته ځو کور ودان. نو د آډینس پیژندلو خبره وه چې موږ باید هم په دې وپوهېږو چې زما آډینس د کوم عمر والا دي، همداراز علمي سویه یې په کوم حد کې ده، زه ورته په کومه موضوع باندې غږېږم او په څه رقم ورته وغږېږم. دا ټول مسایل هغه دي چې د وینا کولو پر مهال باندې تاسو سره بیا مرسته کولی شي. وخت پیژندل ما وړاندې مې یادواري وکوله چې په کار دا ده موږ لومړی د وخت پیژندلو کې دا درک کړو چې مثلا زه یو ځای ته په یوې موضوع د خبرو لپاره غوښتل شوی، څو بجې ده، ټایم باید ځان سره واخلم. ښه دا ده چې هلته څو شېبې مخته ورته ځان ورسو. بل کله چې موږ ودرېږو خبرې کوو، د هغه وخت پوښتنه وکړو چې مثلا ما ته څومره وخت ده، مخکې له دې چې ته دلته راشې تا ته درکړل شي چې مثلا 30 دقیقې 25 دقیقې غږېږي، بیا ته دلته په خپلو خبرو باندې فکر کوې چې زه اوس دا خپلې خبرې څه رقم ته راټولې کړم. ښه دا ده چې موږ له وړاندې پوښتنه کړې، تر څو دلته راځو موږ ذهني آماده یو، نه به ورخطا کېږو، نه به زموږ فکر دوه ځایه کېږي. د غونډې یا خبرو ځای پیژندل. افغان ادبي بهیر ته زه مخکې هم راغلی یم، دې ځای سره اشنا یم، بیا هم ما ښه دا وګڼله چې باید مخکې لاړ شم. کله چې تاسې یو ځای ته ځئ، د هر ځای هوا، د هر ځای فضا، چاپیریال، دا د خبرو کوونکي یا هغه څوک چې خبرې کوي یا وینا کوي پر هغه باندې حتمي تاثیر لري.
ښه دا ده چې لاړ شي ویې ګورې ځان ورسره بلد کړي کوم ځای داسې وي چې ته ترېنه ویره احساس کوې یو بل شی هغې نه به هم ډاډه شي نو که خبرې کوې ډېر په ډاډه زړه به ورته غږېږي بل هغه وسایل چې ته پکې خبرې کوې د دې پېژندل ډېر مهم دي زموږ او ستاسې ډېر خلک دي چې راشي که نه دلته په دې نه پوهېږي چې اوس ما ته ایښی مایک چې کوم یو دی دا ما سره څومره فاصله کې غږ اخلي څومره اساس دی بس داسې شي ورته همداسې وړاندې شوی یا چې خبرې کوي دا غږ همداسې انعکاس کوي په ځای د دې چې خلک یې واوري هغوی هڅه دا کوي چې په یو ډول باندې اوس دا خپل غوږونه بند کړي چې نور وانه اوري ځکه په عذاب شو ورسره کوي او باوري اوسېږي چې تا خپل مخاطب ته یوه دغسې نقطه په لاس باندې ورکړله نور هغه تا سره نه پاتې کېږي نو په وړو وړو تېروتنو باندې تاسې خپل مخاطب یا خپل اډینس له لاسه ورکوئ سر و صورت سلیقه د دې برابرول موږ په ژورنالیزم کې چې کله بحث کېږي تاسې چې کله کوم ځای ته ځئ د کومې غونډې لپاره د کوم راپور لپاره د کوم بل پروګرام لپاره هڅه وکوئ چې اول د هغه ځای د خلکو لباس د هر څه دا په نظر کې ونیسئ که تاسې یو داسې ځای ته ځئ چې هغوی کله بیخي د ریشې کړی سړی لیدلی نه ده او تا وروره ټایي تړلي او ښه منظم او وینا کې د په سترګو کړي او بیا ته ورځي ولته ودرېږي یا هلته ګرځي باوري اوسېږي اول خو هغه خلک په ځای د دې چې تا سره نزدېکیت وکړي درنه لرې کېږي بیا که ته ورنه د خبرو غوښتنه کوي خبرې در سره نه کوي هغه یو ډول دی تا نه غواړي چې ځان خلاص کړي نو هڅه مه کوئ همداسې یو دلته همدا مسله کېږي چې ته باید خپل اډینس وپېژنې او د هغه ځای د سلیقې سره ځان هماغسې برابر کړي د خلکو له فرهنګ سره ځان هماغسې برابر کړي ته که زه په یوه لرې پرته سیمه کې خبرې کوې نو که ته په ټایو په دې کې ځې له هغې نه به ښه دی چې هماغه زموږ او ستاسې د پښتنو چې کومه فرهنګ ده موږ او تاسو ته اسلام څه ویلي که موږ همغه رقم باندې لاړ شو ممکن زموږ او ستاسې خبرې په هغې خلکو باندې بیا ډېر تاثیر وکړي بله مسله چې په دې سلیقه کې ډېره مهمه ده هغه که همدلته هم ته راځې ستا په تا پېژندلي دي دا خلک بلده مې ورسره چې د کومې سلیقې خاوندان دي خو دلته به بیا هم هڅه دا کوي چې کم از کم د نورو ورځو په پرتله باندې لږ ځانګړی لاړ شي دا به مهمه مسله وي چې باید وکړي دا هغه څه چې مخکې له غونډې نه چې موږ او تاسې البته مخکې له خبرو چې موږ او تاسې خبرې پیل کوو ورته آمادګۍ په ډول باندې په پام کې ونیسو او ځان ورته راولو بل د وینا په جریان کې خبرې دي چې یا ټکي دي چې هغه ستاسې د خبرو باندې تاثیر درلودلی شي هم مثبت هم منفي که په درست ډول ترسره کوي ممکن هغه داسې وي چې ستاسې د خبرو په اغیز کې مثبت رول ولوبوي اما که فکر ورته ونه کوئ ممکن منفي تاثیر پې باندې ولري کله چې ستاسې د خبرو وخت پیل کېږي او تاسې راغوښتل کېږي ډېر هوښیار اوسئ ویناوال دی اصلي کرکټر دی بیا دلته د دریځ او د خپلو خبرو ان د ټولې غونډې اصلي کرکټر دی دی باید ډېر هوښیار اوسېږي هر څه ته باید ډېر زیات پام وي او ډېر په دقت سره مخ ته لاړ شي وړې تېروتنې هم کولی شي چې د حواس ګډوډ کړي او کله چې حواس ګډوډېږي کېدلی شي چې 100% دا امکان لري چې بیا تا نه خبرې هغسې چې غواړې هغسې ونه شي نو ښه دا ده چې موږ باید ډېر هوښیار اوسېږو باجرته اوسېدل په ټول ژوند کې ډېر زیات مهم دي انسان ته ښایي چې باجرته اوسېږي په ځان باندې باور ولري او هر کار چې دی کوي هغه په ډېر جرأت سره وکړي په خبرو کې بیا د نورو خلکو پر وړاندې باندې د خبرو کولو پر مهال د جرأت مسله ډېره زیاته د بحث وړ ډېره زیاته د پام وړ ډېر خلک داسې دي ډېر ښه موقف کې دي چې ورته وایي خبرو ته لاړ شه یاره دغه جنجال نه مې خلاص کړه موږ ورسره 100 ځله مخامخ شوي یو داسې وایي زه زما په ځای ته وغږېږه ته ورته چې واوره تا نه د مسؤلیت له مخې پوښتنه کوي زما مسؤلیت نه ګرځي زه څنګه د هغه د پوښتنو په ځواب کې خبرې وکړم یا هغه ته ځوابونه وایم خو دا یې ویره لري
ډار لري، دا جرأت نه لري چې بالاخره مایک ته ودرېږي دی خبر وکړي، د کیمرې په وړاندې دی خپله خبر وکړي، سره له دې چې دی به ډېر په حق یې ځان به هسې ورته ملامت ښکارېږي، هسې به ځان نیمګړی احساسوي. جرأت د خبرو کولو پر مهال ډېر زیات مهم دی. ډېر کله نوي هغه کسان چې په سټیج باندې د خبرو لپاره راغوښتل کېږي، هغوی ډېر څه په ذهن کې له وړاندې نه ځان سره ترتیب کړي، ډېر غني معلومات به ورسره وي، ډېر د ملغلرې خبرې به ورسره وي، مګر دی چې کله سټیج ته راشي بس یو رقم پړ کې واخلي، هغه خبرې ټولې ترې نه له یاده وځي. زموږ یو ملګری و غونډه کې د شعر لپاره راوغوښتل شو، ډېر غټه غونډه وه، نو دی چې راوغوښته او دی اوس داسې پړک نیولی، اوس داسې چې دلته ودرېده، مقصد وایي ما یخ کېږي ښه تاثیر لاندې نه یم راغلی. نو دا شی پیښیږي، خو سړی باید باجرته واوسېږي، په ځان باندې باید دی ډاډه واوسېږي، هغه څه چې دی وایي په هغې باندې ډاډه واوسېږي. بل د بلنې په وخت باندې باید سړی ډېر داسې پر انرژي لاړ شي، قدم واخلي. ډېر کسان داسې دي چې راجګ شي که نه، اوس داسې لکه په زور چې له آخره ټېل وهي چې ته ځه، زړه هم نازله یي، دریځ ته چې بلنه درکړل شوه غښتلي قدمونه واخله، ښه په جرات سره لاړ شه، ودرېږه. دا هم له تاسو سره دا مرسته کوي چې تاسې په ځان باندې هغه اعتماد ولرئ او تاسې بیا هغه څه چې په زړه و فکر کې لرئ غواړئ تر نورې ورسوئ، هغه په سم ډول ورسوئ. بل د تیاري درلودو خبره وه چې هغه مې وړاندې مطرح کړله، خوښ او ډاډمن واوسېږئ. د خبرو کولو پر مهال باندې اړتیا نشته چې زه اوس خبرې کوم که نه، او دا موږ او تاسې په عامه اصطلاح باندې په وچلي مې 198 کړي که نه، ښه دی چې نارمل اوسېږو، وخاندو، په مسکا او په خوښۍ څرګندولو سره موږ او تاسې کوم مصرف نه کېږي، خو زه باوري یم چې په مخاطبانو باندې 100% تاثیر لري، او اړتیا ده چې موږ باید همدغسې اوسېږو د خبرو کولو پر مهال. ځان ډېر مه قید کوئ. ډېر کسان داسې دي چې هغه راشي ځان یو رقم راټول کړي، که ته پوهېږې چې اول دی ځان داسې ښیي چې زه باسلیقه ښکاره شم، تڼۍ ټولې تر دې ځي تړلي، او دلته خو مرۍ سره خو دا رابطه ډېره لنډه ده، بیا یې غږ سم نه وځي، دا زما غږ باندې چې وشو دا تڼۍ که زه اوس وتړم، دا په ځان باندې بې ځایه فشار راوړل دي، ځان قید کول دي. دا شی باید ونه کړو. څنګه چې موږ او تاسې راحت یو، څنګه چې کولی شو خپله خبره ډېره ښه وکړو، هماغسې د مخ ته لاړ شو. مخاطبان چې دي تا ته ناست خلک دا ټول مهم دي، باوجود د دې چې د ویناوالۍ په هنر کې بحث دا دی چې ته به د ناستو خلکو نه ټولو نه ځان پوی ګڼې، که ځان پوی ګڼې د دې باوجود به ناست خلک ډېر زیات مهم ګڼي، ډېر زیات به مهم ګڼي. که ته مهم ونه ګڼې ستا خبرې بې ارزښته دي. باوري اوسېږه. موږ او تاسې وایو چې دا احترام چې دا متقابل دی، زه که ناستو خلکو ته احترام نه لرم، باوري اوسېږه هېڅوک یې ماته نه لري. کله چې دا رشته له منځه لاړله، دلته فاصله موجود شوه، پیدا شوه، او همدا فیصله زموږ او ستاسې ترمنځ دغه اړیکه دا بې اغېزې کوي. نو ښه دا ده چې خپل مخاطب مهم وګڼو، پام ورته وکړو. مخکې د دې راپور د ویلو پر مهال باندې عزیز صاحب صفان صاحب ته یادواري وکوله. دا د سترګو کانټاکټ نه ده، دا ډېر زیات مهم دی په خبرو کې، ډېر زیات مهم دی. دا کتل خپل یو ډول اغېز لیږدوي، پیغام لیږدولو کې در سره ډېره زیاته مرسته کوي. نو دې ته باید موږ ډېر زیات پام وکړو. بیا په خاص ډول که تاسې له هغه کسانو سره اړیکه کې واوسېږئ چې هغه ستاسې هره خبره در سره تاییدوي یا په یو ډول باندې تا ته ښیي چې زه تا ته ډېر زیات متوجه یم، هغه تاسې ډېر وڅارئ. د هغه دغه در کتل تاسو سره مرسته کوي چې تاسې لا به حوصله شئ، لا خپلې خبرې منظمې کړئ، لا په خپلو حرکاتو باندې کنټرول ولرئ. دا در سره ډېره زیاته مرسته کوي. نو خپل مخاطب
هیڅ کله مه هېروئ او بیا په خاص ډول هغه کسان چې تاسو ته ډېر په صمیمیت درګوري هغه خو بیخي له پامه مه غورځوئ. هغه باید حتمی در سره په نظر کې وساتئ او در سره په نظر کې ولرئ. د غږ او لحن مسله ده د وینا کولو پر مهال دا ډیره زیاته مهمه ده. موږ او تاسې غږونه ټول خدای ښکلي پیدا کړي. انسان چې خدای ښکلی پیدا کړی نو باوري یم چې غږونه یې حتمي ښکلي دي، ځکه دا یوه څانګه وګڼه. ټول غږونه ښکلي دي مګر کنټرولول یې پکار دي. هر غږ داسې ده لکه یرغه آس. یرغه آسونه چې دي دا که تا پر باندې کار وکړه بیا د سورلیم شي، بیا ته چې څنګه غواړې هماغسې در سره ځي. خو له هغې ورهاخوا چې تا پرې باندې کار نه یې کړی، زحمت دې پرې نه ایستی او ته له یرغه آس نه تمه د سورلۍ لرې، یا دا چې ته وایې چې دا د زما په طبیعت باندې لاړ شي، هېڅکله نه کېږي. حتی که ور وړاندې کېږي ممکن خوله هم در واچوي په لغته دې مو وایي. غږونه داسې دي لکه یرغه آسونه، دا کنټرول کېږي. خواري غواړي، زحمت غواړي. موږ او تاسې که غواړو چې اغېزناکې خبرې وکولی شو، یو ټکی باید دا په پام کې ونیسو چې په خپل غږ باندې خواري وکړو. دا باید را جوړ کړو. بل که موږ په یو مجلس کې خبرې کوو د غږ په رابطه، موږ باید دا فکر ولرو چې زما خبرې تر ټولو رسي نه رسي. او کله چې موږ خبرې کوو موږ باید د غونډې آخرینه کس چې تالار کې تاسو وروستی کس څوک ناست هغه باید په پام کې ولري چې هغه ته زما غږ رسي که نه رسي. ډېر کسان داسې دي چې دلته مایک ته ولاړ دی، دا ناس خلک ډېر دا نږدې خلک ورته ډېر نږدې دي، ډېر په دقت یې که نه رسیږي پې باندې خبره. نو ښه دا ده چې موږ کله خبرې کوو په خپل غږ باندې کنټرول ولرو. بل د غږ زیروالی، بموالی، دا په خبرو کې ډېر زیات مهم دی. بم غږونه موږ ټول هماغه غږونه دي چې هغه درانده غټ غږونه دي که نه. زیر غږونه هماغه چې نري و تر ډېره پورې حتی ښځینهو ته ورستنېږي. موږ چې کله خبرې کوو باید په دې باندې وپوهېږو چې کومې کلمې دي چې هغه که زه په زیر غږ کې ووایم اغېز یې ډېر دی، کومې چې په بم کې ووایم اغېز یې ډېر دی. خو د تجوید د پوهې له مخې نه په قرات کې غلطۍ ته وایي چې یوې جلي او بلې خفي دي که نه. یو معنا معلومه غلطي، ښکاره غلطي، بله پټه غلطي. ښکاره یې هماغه چې د یوې کلمې په معنا کې بدلون راوستلی شي. موږ او تاسې ډېر داسې کلمات لرو، کله چې موږ خبرې کوو باید دې ټکو ته بیا پام وکړو. مثلا موږ ښار لیکو، معیار همدا دی چې ښار باید وویل شي. موږ ښار وایو، ښار اغزي ته وایي نه. ورسره مثلا موږ او تاسې عامه یوه خبره کوم چې کلي کې چې چا نه پوښتنه کوي انس و جنس، ډېر به مو اورېدلي نه، انس و جنس سره له دې چې هغه انس و جن دی. جن پیري ته وایي او جنس چې دی موږ او تاسې د شیانو لپاره هغه کوو راخلو، یعنی په معنا کې بدلون راوست. موږ که تیر او تیر وایو څومره فرق کوي، باید دې ته مو پام وي. مثلا موږ پټه غلطي ګورو، مثلا موږ او تاسې ډېر داسې دي چې هغه د ځینو قاعدو په پام کې نه نیولو سره د کلمې په ښایست باندې تاثیر لري. مثلا موږ فرصت او فرصت وایي خلک که نه، سره له دې چې هم معنا کې بدلون راولي، هم هلته د کلمې ته فرصت چې وایي څومره خوږه لګېږي، که فرصت وایي څه رقم ته کېږي. بله مسله، مثلا موږ چې کله دعا وکړو او وایو چې آمین رب العالمین، موږ او تاسې وایو آمین، هلته الف زور لري، باید موږ هغه ادا کړو. که موږ نه ادا کوو موږ دلته غلطي کوو. د کلمې په ښایست کې نادرستوالی راځي. نو باید دې ټکو ته پام وکړو. بل همدغه د لحن په پام کې نه نیول، دا حتی د مفهوم او د معنا په لیږد کې هم توپیر راوستلی شي. مثلا وایو چې ته ما ته ډېر ګران یې،
ته ما ته ډېر ګران یې. دلته که ته باندې تاکید کوې هغه بل کس ته چې ته یې مخاطب کوې او ګران یې هغه د خپل د ګرانښت په اړه باندې ورته تاکید کوې، او که ته وایې چې ما ته ډېر ګران په ما ته باندې ته تاکید کوې، معنا دلته دا شو چې ته اولیت ځان ته ورکوې. نو باید دې ټکو ته پکې ډېر زیات پام وشي. بله مسله هغه موږ او تاسې د بدني ژبې یا باډي لنګویج دا چې بولو دا ډېره زیاته مهمه ده. زه خپله پکې ډېرې زیاتې ستونزې لرم، هېڅ نه سمیږي، خو دا په دې معنا باندې نه ده چې ګنې زه یې نشم کولی، اصلا ما ورته وخت نه دی ورکړی او دا زما کمزوري ده. که زه غواړم چې زه د خبرو کولو ښه مهارتونه ولرم، یو مهارت هم دا ده چې زه باید په خپل باډي لنګویج باندې کنټرول ولرم، زه باید دا زده ولرم. ځکه د بدن د غړو، د سترګو، د وروځو، د لاسونو د دې هر یو حرکات نه دا چې تا سره د یو مفهوم په لیږد کې مرسته کوي، که مناسب یې ونه کارو بدې پایلې هم لري. یو څوک تا ته وایي چې مثلا زه تا سره مینه لرم، طبعا ته به هغه ته په احترام قایلې، په کار همدا ده که نه. او که زه داسې کوم نو ما اوس په هغه د هغه د احساساتو درناوی وکړه که ما په هغه ملنډې ووالې. نو دې ټکو ته ډېر زیات پام پکار ده چې باید په پام کې ونیسو او له یاده مو ونه وځي. په خبرو کې د مترادفو هموزنه کلمو کارول دا ډېر زیات خبرې خوندورې کوي، ډېر زیات خوند پکې پیدا کوي. پټان او د افغان ادبي بهیر ټول یاران په ما تر خپله ځانه ډېر ګران دي. دا یو ډول خوند پیدا کوي. ژوند به تر هغې بدرنګ وي تر څو دلته جنګ وي. دا کلمات چې دي ما وړاندې ویله چې وینا کول له تیارۍ وروسته کېږي، ښه وینا له تیارۍ وروسته کېږي، او دا د تیارۍ برخه کې ده چې ته باید خپلې خبرې له وړاندې ترتیب کې جوړې کړې. یو زموږ او ستاسې خبرې دي چې اوس دود دلته ګرځېدلي که نه. وینا کوونکي ته د چې وویلې چې وینا ته راشه، پټو به یو رقم هلته راځان نه راتاو کړي، هغه په یو رقم باندې چوکۍ کې راجیګ شي، داسې خطا کړي. دا چې خطا کې بیا سټیج ته را روانې دې ته نه ګوري چې اوس لاین د زما په خو لاندې د بل چا پښې باندې مې پښه کېښوده، چوکۍ مې څنګه شاته کړله، څنګه ترې نه راجیګ شوم، دې شي ته پام نشته. دلته چې مایک ته ودرېده پس له هغې به دلته جب کې کاغذونه ایښي، دا به ترې ورکي، بیا دکې لټوي، دا بل ته به ترې نه ورکي، بیا چې کاغذونه راوباسي هغه کې به د مطلب کاغذ ترې ورکي، هغه یې چې راواخیست هغه یې په یو ځل خدا چې شپې یې لیکلي، په منډه کې یې لیکلي، موټر کې یې لیکلي، څه رقم چل شوی، بیا یې چې وایي یو وارې چې وایي بیا ته ودر دا څه مې ویلې، بیا یې له سره کړي، بیا یې له سره کړي. نو که دا هر څومره ښه خبره کوي په ګډونو حالو باندې دومره بده ولګېږي چې ذاتي چې زر زر اخلاص کړه راښکته شه. ټلیفون کې دا اوس موږ او ستاسې ډېر هغه ګرځېدلی دود شوی، بیخي یو ډول مود هم ګرځېدلی که نه. خلکو ته ښه کاري چې زه به تطمیل له ټلیفون نه خبرې کوم، دلته دي که شعر ترې نه وایم له ټلیفون نه دي وایم. خو دا ښه خبره ده. له دې ور اخوا دې ته خو پام وکړه چې زه غونډې ته ځم، دا زما ټلیفون کې چې هلته ترې خبرې کوم دکې چارج شته دی، ټلیفون غږ خو به مې جګ نه وي، دا خپله آف کېږي که نه، رڼا یې آف کېږي. دا څومره وخت لپاره ده، بیا دلته ترې نه کوډ له یاده وتی، بیا هغه کوډونه هم جنجالي دي، سل دفعې ووایي، بیا هغه ترې ټایم واخلي، بس دا وایي چې دغسې کیسې دي. نو دا شی نه وي په کار. ښه دا ده چې مننه ګورودان، ښه دا ده چې له وړاندې موږ دا هر شی په نظر کې نیولي او پس له هغې راشو. یو بله مسله
د ویناوالۍ پر مهال باندې چې کله موږ او تاسې خبرې کوو ښه دا ده چې موږ خپلې خبرې که په بیلګو په متلونو په شاعرونو د ځینو علما کرامو په ویناو په دې باندې په نظریو په څېړنو باندې په دې باندې راواخلو دا زموږ او ستاسې خبرې قوي کوي زموږ او ستاسې خبرې غښتلې کوي نو باید دې ټکي ته پکې پام وکړو مهمه خبره ده بله مسله له سهو اشتباهاتو دې نه ویره نه ده پکار هیڅ انسان هم چې دی هغه کامل نه دی هر انسان نیمګړی دی که تاسې له سهوې نه ویرېږئ باوري اوسېږئ چې هېڅکله به خبرې ونه شئ کولی او هېڅکله به له غلطیو خلاص نه شئ خو که غواړئ چې تاسې په راتلونکي کې که په هره برخه کې یو ښه راتلونکي ولرئ نو لومړی به غلطیو ته غاړه ږدئ او بل باید موږ ځان په دې باندې قانع کړو چې انسان نه سهوه کېږي خو دا په دې معنا نه چې ته هر وخت بیا سهوې کوې او بیا وایې چې زه خو انسان دی او سهوه وشوه دا شی هم نه دی په کار ته یې غواړې نه خو یوه سهوه وشوه باک نه لري پېښه شوه که ته په دې سهوې پسې لاړې باوري اوسېږه چې ته نورې سهوې کوې بیا دا همدلته پرېږده چې وشوه که د جبران کولی شوه ښه که دې نه شوه جبران کولی اړتیا نشته ده چې ورسره پاتې شي لاړ شه ترې نه خپلې بلې موضوع ته ورشه بل د غونډو په مهال باندې به موږ او تاسې ډېر کتلي چې کله یو څوک راجګ شي خبرې کوي هلته به ناست خلک دته د یوې خبرې په اړه باندې داد ورکړي هغه چکچکې وهي ده به شروع کړي اما خبرې په غزۍ پسې واورو راته لږ صبر وکوه هغه خبرې چکچکې خلاص شوې مننه ترې په کراره سره وکړه ځکه دا ته چې دې پسې خبرې کوې خو دا مهمې دي که نو په چکچکو خو دا تر چا نه رسېږي که نه که په غونډه کې مثلا زه دغه خبره کوم او هلته چکچکې روانې دي او ما دلته خبرې وکولې ډېرې مهمې خبرې به مثلا یوه رسنۍ ده دا موضوع راسنځه کېږي اړتیا ده چې باید واخیستل شي او دې کې چکچکې دي نه یې لیدونکی بیا پوهېدلی شي پې نه پې اورېدونکی پوهېدلی شي او نه د ناس خلک پې باندې پوه شو تا یوه مهمه خبره په چکچکو کې پناه کړله او در تېره دې کړله خلاص نو اړتیا دا ده چې کله موږ او تاسې خبرې کوو د خبرو کولو پر مهال موږ باید دا درک کړو چې کله موږ ته ناس خلک چکچک یو څه کوي باید هغوی ته وخت ورکړو چې خلاص شوی او مننه که وکړو ترې نه بده نه ده نو دا د وینا په جریان کې خبرې دي البته په دې کې ډېرې زیاتې خبرې دا هغه وی چې اوس موږ او تاسې ورسره ډېر کله مخامخ کېږو ما هغه شی نه راخیستي وو تر تاسو مې در ورسول د وینا پای دا ډېر زیات مهم ده هره وینا که پایل لري که منځ کې موږ خبرې لرو ښه دا ده چې موږ ورته یو مناسب پای هم په نظر کې ولرو یو مناسب پای هم ورته په نظر کې ولرو هڅه باید بیا په دغه پای کې دا وشي چې خپلې خبرې ډېرې لنډې شي که د خپلې موضوع په اړه د کومې خبرې تکرارول غواړي د ځینو مهمو خبرو تکرار هغه باید ډېر لنډ او ډېر په جالبو ټکو کې بل دومره دا وخت باید تا مدیریت کړی چې کم از کم هغه د خلکو پوښتنې چې بیرته د موضوع په اړه دي هغه باید ته په ډېر ښه ډول باندې ورته ځواب کړي یا ورته وکولی شي چې هغه ورته ځواب کړي او وروسته کې داسې نه شي چې زما موضوع همدا او زه لاړم او زیاتي روان شي ښه دا ده چې د خلکو له حوصله مندۍ چې تا ته کېناستل دا خپل قیمتي وخت دومره تا ته درکړ د دې په اړه ترېنه مننه وکړئ که ودانۍ ورته ووایه او په ډېر ښه خلق باندې په ډېرو ښو کلماتو ترېنه مننه وکړئ هغوی هم خوشحاله شي او ته هم خپله موضوع راونغاړې نو له تاسې ټولو ډېره مننه کور مو ودان چې ومزغملو په دې اړه باندې ډېرې خبرې کېدلی شي خو همدومره به بس وي ځکه ملګري تمه دا لري چې خپل ادبي ذوق به هم خړوبئ